یو صحابي دی حضرت عبدالله امام قرطبي نقل کړی دی وایي چې نبي علیه السلام وفات شو د دعا وکړه یا الله ما بالا په سترګو ړوند کړه نور زه د مځکې پر مخ دا سترګې نه غواړم چې رسول صلی الله علیه وسلم نه پوینم دا سترګې زما نه دي الله په سترګو باندې ړوند کړي خواست یې وکړل الله ما بالا ړوند کړه صحابه دغسې مینه او محبت دغسې عشق و حضرت زید بن دسنه رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه کې کافرانو زړوي یو کافر ورته رانږدې سو ول نه دي د خوښه چې نن ستا پر ځای دلته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ځړېدلی او ته کور ته ارام ناست ګول سبحان الله قسم دې مې د الله په ذات کې زما په روح باندې په بدن باندې سل روحه ننوځي او سل واره مې راوځړوي دا مې خوښه ده خو د الله د حبیب علیه السلام په پښه مې زوز جګېدل هم نه دي خوښ صحابه دغسې ایمان و هغو ته الله دا مقام چې ورکړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس یې مشرفه کړې وه دا موت ته خبره نه ده که اوس یو سړی 1000 کاله عبادت وکړي 1000 کاله یو منټ یوه دقیقه د صحابي چې د نبي علیه السلام په مجلس کې نستلی د هغه مقام نسي پیدا کولی په 1000 کاله لمانځی نسي پیدا کولی چې هغه د هغه چې د نبي علیه السلام په مجلس کې یوه دقیقه کښېنستل دی نسي پیدا کولی الله دې موږ په آخرت کې ورسره یوځای کړي رب دې مو د دې د مینې او د محبت په خاطر موږ په زړو کې د ایمان محبت راواچي ابوبکر صدیق صاحب اول مې دا خوښ ده چې د نبي علیه السلام ته ګورم دویم مې دا خوښ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 40 ساعته ستا په حضور کې ستا و خدمت ته ناست یم بل هېڅ کار نه وکړم دریم مې دا خوښ ده چې زما څه مال چې د الله زه لرم د الله په لاره کې نفقه کړم ټول تا ته درکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جهاد ته روان دي غږ یې وکړي صحابو ته وایي ځو غزا ته شان نسته ولاړ شئ څه شان راوړئ هر شی چې څه په وسه فرج راوړي د مجاهدین چې روان دي جهاد ټول صحابه ولاړل شان یې راوړل ابوبکر صدیق ته هم لاړې دا فسرات چې راغلی نبي علیه الصلاة والسلام مخ ته یې پټوک شی شو دغه مې راوړي د کوره نبي علیه السلام کور ته دې شی پرېښوي ول خدای او رسول مې پرېښي دي بل مې چل د مؤمنانو مور عایشه صدیقه انها د لور ده هغه مبارک وای کور ته پر دا دیواله ګرځېدل مور یې پوښتنه وکړه ول څه غواړې ول دلته مې یو ورځ سم جګه کړې وه هغه چیرې ده ستنه یې پیدا کړه ول چې دا کور ته پاته نه سي نبي علیه السلام شان غوښتي دي زما په کور کې د یوه ستن هم پاته نه سي ټول شان یې راوړل هېڅ یې کور ته نه دي پرېښي د الله د حبیب علیه السلام مخ ته یې کېښول دغسې دغه ایمان او دغه محبت اوس دغه څوک ته مقام ته حضرت عمر فاروق سره کم ایمان یې دی دا به څنګه انسان دی رضی الله عنه هغه مبارک وایي ما وغوښتل چې در ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک یو ورځ ځان مقدم کړم وایي چې هر څونه عمر مې کوشش وکړي نه مې مقدم کړ حتی وایي ما به ویل چې یو ورځ دی سلام را اچي زه به در مخه نن خالي سلام ووایم وایي دغه مې لا هم نه دي کړي چې ما به کوشش وکړي چې زه به سلام وایم ده به در مخه دعوت ویل السلام علیکم ورحمت الله موږ هغې خو لوی لوی خلک روان دي ښه به ناست یې سلام به نه درته وایي ته به سلام ورته ویلی به د ځانه سره دغسې ژبه ورشوري یا به سر ورشوري سلام د ایمان د محبت علامه ده دویم سړی حضرت عمر صاحب دی یو چا ورته ویلی ول رسول الله صلی مرک دا درې شان خوښ کړل ابوبکر صدیق دا درې خوښ کړل ستا چې خوښ دي دا مبارک دې څه وایي ذو الحب الی ثلاث ما هم درې شان خوښ دي الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وقول الحق وان كان مرا ولیم مې دا خوښ دی ټول عمر چې د خیر د نیکو خبرو دعوت خلکو ته ورکړم چې دا د ښه کار دی دا وکړه دا کارونه وکړه دا د خیر خبرې خلکو ته ورسوو بل مې دا ډېر خوښ دی چې خلک د بد کارو را منع کړه مه کوه دا مه کوه دا ناروا مه کوه نهي عن المنکر وکړمه دریم مې د حق خبره خوښه ده که څومره ترخه وي زما خوښه ده چې زه یې وکړم په میدان د حق خبرو خو خورا ترخه یي که ملغلري هم ترخه دي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم وصیت دی حضرت ابو ذر صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت وکړي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ویلی وصیت یې اوږد دی وخت لنډ دی مختصر خلاصه درته وایم یو نبی علیه السلام دی وایي اوصاني خلیلي ما ته زما دوست ابو ذر صاحب وایي نبی علیه السلام زما محبوب وصیت راته وکړي ول په دنیا کې در ځان کښته ته ګوره در ځان لوړ ته مه ګوره او په دین کې در ځان لوړ ته ګوره در ځان کښته ته مه ګوره دا د رسول الله صلی وصیت دی یو یې دا وصیت راته کړی دی ول د مسکینو سره محبت کوه د مسکینانو محبت دې جنت ته اچوي دریم دا وصیت راته کړی دی ول قریب سره قرابت ساته که څوم لرې قریب دی قرابت نه کړي ته قرابت ورسره کوه دا د جنت ته ته اچوي څلورم یې دا وصیت راته وکړي ول د خدای د دین په مقابله کې د هېڅ چا د ملامتیا پروا مه ساته هسې مه کوه چې ورکه مې دا کار وکړي خلک به مې ملامت کړي د خدای د دین کار کوی که د خلک هر څه بولي کوی لا تخف فی الله لومة لائم د الله د دین په مقابله کې به د چا د ملامتیا پروا نه ساتي پنځم یې دا وصیت ورته وکړي ول د حق خبره به نه پرېږدې که څومره ترخه وه وایه بې که ستا خپل پر ځان باندې حق و
علي کرم الله وجهه د نبی علیه السلام په وصیتو کې مې په کاغذ کې یو دا ولیدل د الله حبیب علیه السلام ول قل الحق ولو على نفسك کدی خبره و چې ستا په تاوان کې و خو د حق ولا به پرې کوي پرې دې به نه